امام شارانی رحمت الله علیه د غایتونه راخلی او ډېر ښه جواب کوي وی چې څوک دی کې مشوش وي هغه دا تفکر وکړي چې یو وخت کې عرش نو اسمان نو ځمکه نو هېڅ نو او خالق وو نو څنګه و چرته و عقل دې کار کوي پکې نه کوي چې نه کوي اوس همدغه شان عقیده وساته چې خالق موجود دی په کائنات کې باقي د تفکر د ذات نه موږ ممنوع یو ذات کې به سوچونه نه کوو آیا ذنب بالله چې ګینې سترګې ولري او څنګه به ښایسته یو څنګه دا تا شی نه دا د مجسمو عقیدې ته سړی راکاږي بلکې بت پرستی ده سوای لیس کمثله شیء کمزے طور سے جہمیہ فرقوں کے لگی آؤ نو دیکھی ملتزقہ غدی جعل الباری سبحانہ فی کل مکان چخرے ہر ذکر دے نو دا عوام چی دا خبر کئی دا غلط دا اسی موائے چی ہر ذکر دے دسی وائے چی خالق موجود دے پا کائنات کی کم ذکر دے و کم ذکر نہ دے دیسی زنو تا اجازت نشت تفکر مولانا سلورم الواردیہ قالوا لا يدخل النار من عرف ربهم ومن دخلها لم يخرج منها ابدا سوک چې په ګناه ورشي بیا ته نشي وته او عارف نشیتله هغه ایمان عبارت د معرفت نه ګرځي او نفس معرفت اعمال هیڅ اعتبار هغه تنور کوي بل زنادقه وای ليس لاحد ان يثبت لنفسه ربا یو سړی ځان ته رب نشي ثابتوله وایزکه اثبات ناراضی مگر رسل ادراک الحواس نا وما لا يدرك لا يثبت چې شی حواس نه درک کین نو منلی نه دی پکا نو رب نه منکر دی دا شپغم الحرقیہ زعموا ان الكفار تحرق النار مره واحده یوزل به وسوځي بیا په جهنم کې سوځیدلی پراتی لا یجد حر النار بیا دوباره نه به موزي ګرمي د اور هغه ایتونه پر رد کوي چې موږ په تجدید د جلود دوی کو والمخلوقیہ زعم القرآن مخلوق بل جن الفانیہ زعم الجنت والنار یفنیان دا بفنا کی گی منہم من قال بعضی وی چې دا بالکل لا پیدا شوی نه دی نه هم العبدیان جحد الرسول وقالوا انهم حکما رسولنا انکار کوي وی دا داسې او خيار خلق الواقفیان قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غیر مخلوق من نو ته مخلوق ویل شو نه غیر مخلوق ویل شو القبریہ ينکرون عذاب القبر والشفاعه دا عذاب قبر او د شفاعت منکر دی دا د جهمیه یو ډله شو دلته شته پاکستان کې ډیر زیات دي دا عثمانیان ورته وي ښکارا د عذاب قبر منکر دي چغي وي دا پنځپریان هم د عذاب قبر منکر دي دی په بل شکل انکار کوي دی وی قبر کې سم نشته ده روح یا علین تلال شي تنعیم التره تنعم او یا سجین تلال شي تعذیب التره سجین کې منو خو په قبر کې نه منو چرتا په قبر کې نه منو په سجین کې منو دی وی چې هغه روح ته تکلیف ورکول کیږي باقی تنه د خراب شي ضایع شدت څه عذاب نشته دا ختموي او دا میت بلا روح وی او زمونږ اهل سنت دا وایي چې سیدا روح د سجین ته لاړه او یا د نیک علیین ته لاړه خود دغه روح د دې تنې سره یو ربط ته هغه ربط په وجه دغه تنا تنعم حاصلای او دغه تنا چې دنو د عذاب هم حاصلای او پاغي پویږي او درک کوي او داغي مثال د نور دی چې اثر اخکار دی پزمکه کې او نور په کومه دنیا باندې ندی منکر د عذاب قبر و شفاعت دی دولسم اللفظیہ قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق تقسیم شوی د مرجئه فرقه 12 فرقه اغم دولس فرقه یو تینا تاریکیہ
قالوا ليس لله عز وجل خلقی فریضه سوى الایمان، صرف ایمان دی نور څه، او چې ایمان چا راوړو فلیفعل ما شاء، چې څه کوي بس کوي دی کړه. بل صائبیه ام دوی تقریب دی، ان الله سیب خلقه ليفعلوا ما شاء، خلق خوشی کړي چې څه کوي به کوي، یعنی خلق د اشیاء خپل کوي. بل راجعه وای لا يسمى الطائع طائعا ولا العاصي عاصيا لان لا ندري ما له عند الله، نه به نیک ته نیک وای، نه به بد ته بد وای، مونږ ته پته نشته چې عند الله څه فیصله ده. الصالبیه قالوا الطاعه ليست من الايمان. البهیشیه قالوا الايمان علم ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من الحرام فهو كافر، غیر عالم کافر ګڼي. شپږم العملیه قالوا الايمان عمل. المنقوصیه قالوا الايمان لا يزيد ولا ينقص. كم ایمان؟ الايمان الكامل الذي هو مترادف مع الاسلام، مع الايمان نه دا مع الاسلام نه. کم ایمان چې مترادف د اسلام سره دی، چې ایمان کامل دی، چې هغه سبب دی د پاره د نجات من النار، بالکل د اور نه د خلاصي، هغه ته لا یزيد ولا ينقص وي. نو دا مرجئه دي کنه، دا مرجئه دي. بیا احناف چې کوم قول کوي دغه ایمان نه یادای، هغه ایمان مطلق یادای، ایمان کامل نه یادای. ایمان کامل خو کمال ایمان ته په عمل باندې، هغه مترادف د اسلام سره دی، عمل زیاتیږي اسلام خو ایمان خپل زیات شو. یو ایمان مطلق دی چې هغه د خلود د جهنم نه ناجی دی، نه د نفس جهنم نه. هغه ایمان یزید و ینقص قول امام حنیفه رحمت الله علیه کړ. اتم الگ الگ فرق دی د مرجئه سره. ګوره قول بلا عمل دیم وای، مونږ هم وای، او مونږ تصدیق بلا عمل ویلې دی، او دغه شانت د لا یزید ولا ینقص قول دیم کړی دی، مونږ هم کړی دی. خو مونږ د لا یزید ولا ینقص قول په حق د ایمان مطلق کې کوو، چې کم په فاسق کې کم ایمان دی هغه ایمان یادو، او دوی ایمان کامل هم یادوي چې معرفت نه عبارت ګرځي او اعمالو ته هیڅ قسم دغه دوی مقوی د ایمان نه ګرځي. بل مستثنیه قالوا الاستثناء من الايمان. نهم المشبهه قالوا بصر كبصر ويد كيد. دا مشبهه لا مقرطبی بل ځای کې تقسیم کړی دي، وی بعض داسې دي چې جسم دی لا کل اجسام، جسم منی خو لا کل اجسام، هغه مشبه. بل حشویه حکم الاحاديث كلها واحد. حکم د احادیث یو دی او د دوی په نس تارک د نفل ک تارک الفرض دی. یولسم الظاهریه الذين نفوا القياس. هغه چې قیاس نفي کوي، وای چې قیاس نشته دی، دا د مرجئه یو لسمه ډله ده. ان سبا وهابیان دي کې دي. دولسم والبدعیه اول من ابتدى هذه الاحداث في هذه الامه. وانقسمت الرافضه 12 فرقه. شیعان دولس دي، یو تن علویه وای رسالت حضرت علی سے تر روانو، بیا جبرئیل علیہ السلام اخطا. بل امریه وای ان علی شریک محمد صلی الله علیه وسلم فی امره، چ رسالت. بل شیعیه ان علی رضی اللہ عنہ وسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولیہ بعدی، وان الامه کفرت بمبایعت غیره. تمام صحابہ کافر کئی. سلورم اسحاقیہ ان النبوت متصلۃ لا یوم القیامہ. عقید ختم نبوت منکر دی. وکل من یعلم علم اهل البیت فهو نبی. انزم نوسیہ قالوا علي افضل الامه فمن فضل غيره عليه فقد كفر. شپغم الامامیہ قالوا لا يمكن ان تكون الدنيا بغير امام من ولد الحسين، او امام يعلمه جبريل عليه السلام فاذا مات بدل غيره مكانه. یو امام خامخوي. وم الزيدیہ قالوا اولاد د حسین رضی اللہ عنہ كلهم ائمه في الصلاه. وی چې کله حسینی او سید موجود وی لم تجز الصلاة خلف غیرهم برهم وفاجرهم. نیکی که بد وی، خو چې حسینی سید موجود وی نو بل چا پسې مون روانه دی.
العباسیہ زعموا ان العباس کان اولا بالخلافہ من غیره التناسخیہ دا پدې کې صوفیه دي قائلین دي د ارواح او تناسخ چې دا روح یو نوزي زی چرته نه دا وی بل کې دن نشي وینه خیدای چې سړی ډیر مالدار او خې جن دا د یو خسړی روح پکې نه وته یا برکات په دغ کارش الرجعیه زعموا ان علي واصحاب يرجعون الى الدنيا وينتقمون من اعدائهم دا وی چې تن نوتی بیا راوځي بیا راوځي دا ډیر شیګان دا عقیده وسم لري په افغانستان کې هم دی درینور خواته د انقلاب په سر کې څوک شیعه پیر تللی دی درینور ته دا د درینور سپینګیري پې مین دي نو هغوی چې دی بس دا عقیده ده چې څوک امام یادوي هغه ورک دی کوم سوړه کې نوتی بیا راښکاره کېږي ډېر سپینګیري اوس هم په دغې عقیده دي او په دې انتظار ناست دي چې به راوځي او زمونږ پیر صاحب هم بیا راځي او بیا به مونږ جهاد شروع کوو نو ناپوهي د لاسه که نه خواران خو اهل سنت دي نه پوهېږي خو هغه خپل پیر داسې ګمراه کړه ځان سره بل د هغې نه لاعنان یلعنون عثمان وطلحه والزبیر ومعاویه وابا موسی وعائشه وغیرهم په دوی لعنت وایي دولسم المتربصان تشبهوا بزین النساک عابدینو صورت ځان ته اچولې ونسبوا في كل عصر رجلا ينسبون الى الامر يزعمون انه مهدي هذه الامه فاذا مات نسبوا اخر یو مهدي وباسي شپږمه فرقه جبریه ده هغه هم تقسیم نه په 12 فرقو اول د دین المستریه والى فعل الادمی بل لا يفعل الكل بندات څه فعل او کسب نه لري څه چې نو خدای تعالی یې کوي بل الله يفعل الكل هر څه خدای تعالی کوي څو تراوی شو څه پورې ودوي د تبلیغي جماعت سره ډېره ورانه ده ودو څه پورې ښه چې دا ټکی واورېدو راویښ شو چې څه قصه خو روانه شو نو دغه عقیده د جبریه او د مستریه فرقې ده چې هر څه خدای تعالی کوي مخلوق څه نشي کولی دا د اهل سنتو عقیده نه جبریه او متعلق چې کوم نصوص په رد کې راغلي دي هغه رستو ما ذکر کړي اهل سنت دا عقیده لري د کل اشیاء او خالق خدای تعالی دی د دې په مقابله کې قدریه او کې معتزله ده چې هغوی د شر خالقین عباد ګڼي او د خیر خالق الله ګڼي او د شیطان خالق هم هغوی خپله پیدا شوی خالق نه ګڼي د کفر خالق دا بنده ګڼي د زنا او د غلا خالق بنده ګڼي دا په دې کې چې د خدای تعالی تنزه دوی ثابتوي چې ولې موږ نسبت د خلق د قبیح هغه ته وکړو هغه ډېر پاک ذات دی نو اهل سنت په وسط کې رالل چې د کل اشیاء خالق الہ دی والله خلقکم وما تعملون او د کل اشیاء کاسب او کول والا دا بنده دی دای په دې وسط کې رالل هر څه خدای کوي دا غلطه خبر ده هر څه خدای تعالی پیدا کوي دغه عقیده روغه ده او مخلوق یې کوي څومره کارونه چې دا مخلوق ته سپارلی شوي که خیر دی او که شر د خیر نه صلات دی خو خالق ته نسبت د کولو نه کېږي د پیدا کولو کېږي او د شر مثال زنا او غلا د خو خالق ته نسبت د کولو کفر دی دا مخلوق ته نسبت کېږي که دا څوک وایي چې هر څه خدای تعالی په اراده باندې کېږي نو دغه خبره روغه ده جمیع افعال العباد بارادته و مشیته دا د شرع قاید متن دی ټول کارونه د بندګانو د خدای تعالی په اراده باندې دي په مشیت باندې دي عند اهل السنه لا كما زعمت الجبريه ليس للعبد فعل اصلا دسنه لکه جبریه چې ګمان کوي خو دغه ځکه به دومره ځان پوهوي چې هر څه خدای تعالی په اراده کېږي دلته د اهل سنتو سره د جبریه یو دویمه ډله د معمولی فرق لري هغه فرق دا دی چې جبریه کې یوه ډله خو دا ده چې بالکلیه مخلوق څه نشي کولی دویمه ډله دا ده چې هغوی وایي چې هر څه د خدای په اراده کېږي او مخلوق د خدای د ارادې نه بغیر څه نشي کولی خو د خدای تعالی د اراده بیرته دخیله په دې کسب کې ګڼي دخیله په دې کسب کې ګڼي او د خدای تعالی په اراده دا بنده مجبور ګڼي دا بیا جبریه دي دا هغه فرقه ده لو شاء الله اطعمه لو شاء الله
مونږ ته وایي چې ته غریبانو ته روټۍ ورکړه، که د خدای خوښه وي طعام به یې ورکړی وي که نه. دا چې مونږ طعام نه ورکوو دا خو د خدای اراده نه ده شوې. ګوره هغه په خپل کار کې به یې د الہ اراده دخیله کړه او ځان به یې پې مجبور که. الملل والنحل کې امام شهرستاني رحمت الله علیه دا ذکر کوي، وی دغه جبریه چې دي دا د ارادې والا ده، دا وایي د مشرکین نه جماعت هدایت یې پیش کړی دی. وهل هذا الا تصریح بالجبر، هل هذا الا تصریح بالجبر. دغه څه خبره چې څوک کوي چې د خدای په اراده کېږي، اراده بیرته کسب کې داخله ګرځي، وایي دا سوچه جبر دی، دا صراحت په جبر سره دی. هر څه د خدای تعالی په اراده باندې دي، خو اراده د خدای تعالی مؤثره خلق کې ده، په کسب کې نه ده. شرع قائد پورا ولولا دغه متن پسې ټول ولولا نو بیا درته ښکاره کېږي. د خدای تعالی اراده مؤثره په خلق کې ده، په کسب کې نه ده. داسې کار کېږي. ګوره زه دا موبایل راخلم، دلته زما یو قصد په دې زړه کې راځي، دا کار را ما کړی نه دی، زما دې زړه کې قصد راشي، زه اراده وکم، خو هغه اراده نه چې معیده فعل سره ده، هغه اراده په نوم د قصد مصمم سره چې زه زړه کې راولاړه کم، چې زه څنګه اراده وکم، زما هغه اوله اراده دا قصد قلبي یادومه، اثر اسم لا نه دی ښکاره، دا عمل لا نه دی شوی، دا یو عمل دی اوچتول لري. زه دې زړه کې اراده کوم، قصد کوم چې زه به دا اوچتوم. شرع قائد څه لیکي؟ عقیب ذلک یرید الله تعالی، دا شرح کې شرع قائد کې راځي، عقیب ذلک یرید الله تعالی الخلق، چې زه څنګه د دې قصد وکم، دغې نه وروسته خدای تعالی د دې خلق اراده وکړي، نو ما د پاره دا کار پیدا شي، نو زه هغه اراده استعمال کم چې کومه معی مع الفعل در اوچتې کوم، نو دا شی داخل شي تحت القدرتين وتحت الارادتين. اراده الله تعالی من حيث الخلق والايجاد، واراده العبد من حيث الكسب والاكتساب. زما کار کسب دی، د خالق کار ایجاد دی. نو چې هر څه د خدای په اراده کېږي دا سمه عقیده ده، خو د دې نه چور دا دی چې خدای تعالی د کل اشیاء خالق دی. دغه الفاظو په ځای هغه الفاظو تعبیر وکړه، صحیح ده که نه؟ هر څه د خدای تعالی په اراده کېږي، الہ اراده مؤثره په خلق کې ده، نه په کسب کې. نو چې په خلق کې ده، نو د الله د ارادې په خلق کې د تاثیر مقصد هم دغه دی چې دا شی پیدا کوي. نو لنډ ووایه که نه چې هر څه خدای تعالی پیدا کوي، هر څه خدای تعالی پیدا کوي. ته خو پې پوهېږې په دې که نه؟ که اوس پوه شوې که جبریو سره اهل سنت ډېر فرق نه لري. ګورې دا داسې د 19-20 فرق دی. دغه جبریا چې کم د اراده پکې یادوي، چې کم اراده نه یادوي، هغه زمونږ فرق خو بداهتا ضروري فرق دی. اخو نحن نفرق بین حرکت البطش و حرکت الارتعاش بالبداهه. دا گزړوالي حرکت او د بطش حرکت دا خو بداهتا فرق لري. گزړوالي اختیار نه لري، زه اختیار لرم، اخو فرق لري. دا مستریه فرقې چې کوم عقیده ساتلې ده چې مخلوق څه نشي کولی، خو هغه خلک چې اراده پکې یادوي، د هغوی سره بیا د اهل سنتو فرق ګوره ډېر عمیق دی او ډېر معمولي باریک فرق دی. هغوی د دې ارادې د وجې نه دا مخلوق مجبور وګڼه، او هغه تقدیر چې په ازل کې شوی دی هغې د لاسه حرکات د عبادو وګرځول. او اهل سنت څه کار کوي چې د تقدیر د وجې نه حرکات د عبادو نه دي، بلکې د حرکاتو د عبادو نه تقدیر ریکارډ شوی دی. دغومره معمولي فرق دی پکې، غږېدل هم پکې جرم دی. خو دې خلکو که دا خبرې نه کولې نو موږ به ولې کولې؟ دفاعي حالت دی چې موږ استعمالو. ګنې دې کې دا تکلم د تقدیر په باب کې فقهاو شنیع ګڼلی. امام یوسف رحمت الله علیه قاضي ابي یوسف دربار ته راغی، دوه علما په همدې مثلا ختي وو، او هارون رشید باچا ورته وی قاضي صاحب فیصله وکړه، څادر یې وڅنډو ترې روان شه، وی نن دې قضا دلته هم کښېنم هم نه وی، دا وایي داسې ښه کار کې نه دي لګیا چې زه یې فیصله وکړم. فیصله به یې نه کوله په دې. امام شافعي رحمت الله علیه وایي دې مسله کې چې بحث کوي، وی دا مخ ورته تور کوي او په اوښې سور کوي، او دا مخې د لکۍ خواته کوي، او د لکۍ د اوښ په خوله کې ورکوي، او د چپړو هار ورته جوړ کې غاړه کې واچوي، بازار کې وګرځوي چې څوک تقدیر کې غږېږي، دا وایي سزا. علما دومره دې کې بحث بد ګڼي. دغه جهالو دا مسله زری بحث کړه، موږ د مجبورۍ نه دې ته راړو.
یعنی زه بالکل خپل صوفیه او خپل شاګردان تاسو ټول دینه سخت منع کوم چې دا مسله زیر بحث مه ګرځوئ او انتهایی جوړه مطالعه د علم کلام چې نه پکې ګمراه کېږي، چې جوړه مطالعه د علم کلام نه ګمراه کېږي، پکې نه رسیږي حق هغه ذهن ته دی. بس دغومره شیخ حسن جان صاحب یو مثال وای او ډیر عام فهم مثال دی او ډیر ښکلی مثال یې ورکړی دی. هغه دا مثال ورکوي طالبانو ته به دا مثال ورکوي، شیشه به یې داسې ونیوه، د شیشې کې به یې سر داسې وخوځوه، هغلته سر خوځېږي که نه خوځېږي په شیشه کې. دا چې کم خلک اراده یاده یو جبري دی او اهل سنت، د دې په منځ کې دغومره فرق دی. جبري وایي دا زما سر ځکه خوځېږي چې هغه شیشه کې تصویر خوځېدلی دی، هغه د لاسه زه خوځېږم. اهل سنت وایي چې دا تا دا سر نه وی، دا چاټۍ دې نه وی خوځولی، شیشه کې نه خوځېدو، خو ستا د خوځېدو نه هلته خوځېدل راغلي دي. پوه شوئ؟ دغه فرق دی. دغه شیشه کې دا تصویر، دا مثال د تقدیر دی. جبري وایي چې تقدیر کې څه شوي دي هغې نه زه مخالفت نشم کولی، هغه ما خوځوي. دغه ټیم یې مون لیکلی او مونځ کوم او که دغه ټیم یې زنا لیکلی زنا کوم، زما پکې څه اختیار دی؟ د زنا په ټیم به یې راته مون لیکلی وی که نه، ما ته به ټول منځونه لیکلی وی، زنا به یې نه لیکلی. ګوره ځان خو یې مجبور که که نه، خو د تقدیر د لاسه یې ځان مجبور که. اهل سنت وایي چې خدای تعالی پتا عالم و ازلا چې ته بېدینه به دغه ټیم کې زنا کوې نو ځکه یې در پسې ولیکله، خو د هغې د لاسه پتا زنا نه ده شوې، دا تا په خپل اختیار باندې کړې ده. یو فرق دی دلته، یو ضرور دی چې دا فرق وشي په منځ کې او د خدای تعالی د تقدیر د لاسه ځان ونه خوځولی شي. داسې مثال دی. ګوره دې کیمرې ریکارډ وکړه زمانه، صحیح ده، او سبا تاسو په ویډیو کې ګورئ او هغې کې زه خوځېږم را خوځېږم، خو زه دلته خوځېدلی یم چې هلته ریکارډ شوی که نه، نو داسې خو نه ده چې دې ریکارډ د لاسه زه خوځېږم، زما د خوځېدو نه ریکارډ جوړ دی. هغه تقدیر دغه شان ته تصویر دی، دغه شان معامله ده، دغه شان ریکارډ دی. دا ریکارډ زمونږ د خوځېدو نه جوړ دی، زمونږ د خوځېدو نه ریکارډ جوړ دی، خو د ریکارډ د لاسه زمونږ خوځېدل نه دي، ریکارډ د لاسه زمونږ خوځېدل نه دي. نو جبریه مونږ سره دغه فرق لري. ایوې دا هر څه تقدیر کې دي، که هغه نه وی نو مونږ به دا کارونه نن نه کول، ځان مجبوروي ورباندې. مثال یې د څه شي ورکوي؟ د ونې باد پې راشي خوځېږي که نه خوځېږي، دا محض د جبر یو مثال دی. ونې سره ته کله مواصلې، هغه اختیار نه لري، اراده نه لري، عزم نه لري، ته اختیار لري، اراده لري. کله مثال د قلم سره ورکوي، کاتب یې خوځېږي نه خوځېږي. دا جهال امیان تبلیغي حضرات دا هم د محراب په غاړه هم دا مثالونه عوامو ته ورکوي. نو ته کله د قلم په شان یې، قلم کې حرکت نشته، جماعت دی، اختیار نه لري، انسان اختیار لري. خطرناکه فرقه ده. لعنت المرجئه على لسان 70 نبيا. د مرجئه او شرحه مولا لقاری رحمت الله علیه وی چې والحق حق ان المرجئه هم المجبره الذين قالوا ليس العبد في النسل. حق دا چې مرجئه جبریه فرقه ده، هغه دا چې وایي چې بنده څه نشي کولی، او یا پیغمبرانو په لعنت ویلې په دې جماعت باندې. دویم دین افعالیام وی لنا افعال ولكن لاستطاعت لنا فيها. زمون کارونه شته خو طاقت پکې نه لرو، او موږ د بایمو په شانو نقادو بالحبل چراغ کلی کیږو. حبل نه مراد تقدیر یادوي، تقدیر مراکاږي. تبلیغی حضراتو کې چې کم جهال دا وایي چې هر څه خدای کې مخلوق څه نشي کولی، دا په جبریه کې مستریه فرقه ده. کم طالبان علما ده دوی چې اراده ورکی یادوي، هر څه د خدای په اراده کې یو ځان به مجبور ګڼي، او مثالونه جبریه پیش کوي. هغه افعالیه فرقه ده، افعال منی ځانته، په اختیار پکې نه مني. دریم المفروغیان قالوا كل الاشیاء قد خلقت والان لا يخلق شيء. هر څه مخکې پیدا دي، اوس نه پیدا کیږي. سلورم ان جاریه زعمت ان الله تعالی يعذب الناس على فعله لا على فعلهم. د خلکو په اعمالو باندې تعذیب نه دی، خدای تعالی چې تقدیر کې څه جوړ کړي د هغې موافق تعذیب دی. المنانیه قالوا عليك بما يخطر بقلبك فافعل ما توسمت منه الخير ما توسمت منه الخير. وایي چې
سچ دی پزړه کې راضي پاغي عمل کوا. یعنی استفت قلبک استفت نفسک وان افتاک المفتن. نو دا خو نبی علیہ السلام دا امر کړو، خو دسی چاته کړو چې قلب صفا او نفس تزکیه او هر سړی خو نشي کول. دی دا ډله ټوله دسی وای نه نه وای فتو پسې مزه زړه ته متوجه شه. شپږم الکسبیه قالو لا يكتسب العبد ثوابا ولا عقابا. وم سابقیه من شاء فليعمل من شاء فلا يعمل. سعید لرز ضرر ذنوب نه ور کوي، شقی لره نفع نیکی نه ور کوي، تقدیر ته ځان سپاری کنه. اتم الحبیه وای چا چې پهله د محبت د خدای تعالی اوس کلام ساقط شو د عبادت دارکانو. دا په دې کوټه کې یو پیر پیدا شوی دی د ذکری ډله شته کنه. ذکری کوټه کې تاسو نه لټوي، دلته ما ته خلق راغلیو ذکریان ورته وای څوک پیر پیدا شوی دی. هغه وی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. بس یقین چراغ تکلیف ساقط. عبادت ته څه ضرورت، بس ذکر کوي چې یقین د حاصل شي. نو ذکرین ورته وای صرف ذکر منی نور سم نه مانی. تاسو نه دی ولې قربت کوټه کې راکړه لره زله کوټه نه صوبه بده کوټي کنه بلوچستان. صوبه بلوچستان نه منګ بلوچستان ته کوټه وای اوس لکه صوبه سرحد ته خلک په خبر ته صوبه سره. نو دا والخوفیه قالوا من حب لله تعالی لم يسع يخافا. څوک چې خدای تعالی سره مینه لري نو بیا ورته جایز نه دي چې ته ویریږي، لأن الحبیب لا يخاف حبیبه. لسم الفکریه قالوا من ازداد علما اسقط عنه بقدر ذلك من العباد. علم چې زیاتیږي عبادت ترورو ساقطي. یو لسم الخشبیه قالوا الدنيا بين العباد سوا لا تفاضل بينهم فيما ورثهم ابوهم آدم علیہ السلام. دا سم د افغانستان د خلقینو مذهب زمین شریک خبره کوي چې د ازمکه د ټول یو شان تقسیم شي. دولسم قالوا من الفعل ولنا الاستطاعه. کارونم زمونږ نه دي او استطاعت هم زمونږ نه دی، یعنی دا مونږ خپل پیدا کړی دي. قدر یو سره لږ فرق شو. وای دا کارونه چې کم دي من نه زمونږ نه دي مونږ یې کوو، خو دې سره چې کم طاقت دی خدای نه دی راکړی په زنا باندې طاقتونه، بلکې دا مونږ خپل پیدا کړي. اخره کې د دې فرقې پرد کې روایات دي. سنن ابي داود څلورم جلد 350 صفحه ده. ابن عمر سے راوی دي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدريه مجوس عاجل من مرضوا فلا تعدوهم ان ماتوا فلا تشهدوا. دا مخکې تر شوی تاسو. دویم روایت کې فرمایي حذیفه رضی الله عنه راوی دي لكل امه مجوس ومجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازتهم ومن مرض منهم فلا تعدوهم هم شيعة الدجال وحق على الله ان يلحقهم بالدجال. المجالسة وجوهر العلم دریم جلد 213 صفحه. ابي هريره سے راوی دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امه مجوس ومجوس هذه الامه القدريه فان مرضوا فلا تعدوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم في طريق فالجئوهم الى اضيقه. کپلار په مخدر الله تنگوي کافر سره چې کوم تشدد پکار وی کنه د اسلام دا ډیر بی دین دي. د انګريزان ګوري د زموږ حدیث کتلې دي هغه عمل اوس موږ د سړي ته ډیر زور ور کوي. فلجئوهم الى اضيقه. دا د يهودو متعلقم په حدیثو کې راځي چې پلار يهودي درغه تنگي ته ور جوړ کای نه رسولار مور کو سم تنگ ته تکلیفي کا. اوس انګريزان افغانستان تراله حدیث په مونږ عملي اوس مونږ تنگي لارې را باندې بند کیو داسې کنه کچې ته مغورځي. اصلي ته انتهایی زیات زور ور کوي ګوره او ډیر بد پسړی باندې لګي. دوی پوېږي چې د نبی اسلام د خبره کې څه مقصد شته دی کنه هغه دوی اوس عملي کړه په مونږ. زه څه وخت به دا غلبت دایمي خدای تعالی کلم دوی تنور کوي. نبی اسلام دعا کړې و، دعا چې زما په امت بغیر نه مسلط کې. دا دعا قبول شوی و. دا تسلید د څه ایامو دی او په څه مواتینو متعددو دی په ټولو نشي راتلی.
ټول دنیا باندې ذوالقرنین علیه السلام بادشاہي کړې ده، سلیمان علیه السلام بادشاہي کړې د مؤمنینو نه، بخت نصر کړې ده او نمرود کړې ده. دوه آخري چې په ټوله دنیا بادشاہي کوي عیسی علیه السلام. متل زمونږ په درنه شو کنه، زمونږ بدرې بادشاہان په دنیا بادشاہي وکړي او د کافرانو بدبه بادشاہان بادشاہي او د کفر ملت واحده چې څومره ډلې دي ټول راغونډ کې هم دې دوه وکړي، نور ته توفیق نه ملاوي. دارنګي ازوریت الطاهر للدولابی اول جل یوسل دریت صفحہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یکونو بعد ثلاث فرق، مانا بعد دری فرقے براش، مرجعہ وحروریہ وقدریہ. فإن مردو فلا تعودوهم، حروریہ خوارج بیماران شو بیمار پرسی مکوئی. وإن ماتو کمل شو فلا تشهدوهم، جنازے تے مور زئی. وإن دعو فلا تجیبوهم، که دعوت درکانو دعوت مقبلوئی. خوارجم پدی کرا لگی. دا مسئلہ دا الفرق بین الفرق و باقی ایصال ثواب منکرین اہل سنت و مخالف اہل زیغ کرامت چکم دے دا اہل سنت رائے و مخالف معتزلہ دا پدغ جماعات و کرالل. دارنگ عذاب قبر دا اہل سنت و رائے دا منکر دا دی چکم دی دا جماعت تاسو تا ذکر شا. دارنگ مثبتین دا قیاس اہل سنت دی، نافین دا قیاس ظاہریہ دا وڈل و جماعت پدغ کراغے. دا شا نور بعض مسائل چې هغه سب د سلفو کوي، د اسلافو کوي، یا خپل جماعت نه خارج کافر ګڼي چې دا اتفاقی د خوارجو عقیده د هغه په دوی کې شته. نو همدغه جماعات دي چې عقیدوي مخالفت د اهل سنت والجماعت سره لري او انتهایی زیاته توجه دې موضوع ته ورکول پکار دی چې باید سړی د اهل سنت تایید وکړي او د اهل زیغ مقابله وکړي. باقی رفع الیدین ومن بالجهر دا څه فروعي اختلافات دائمو په منځ کې دي، دا د یو جانب بل جانب ته ګمراه نشي ویلی، څه دلالت نه دی. بیا هم د مذهب حنفي تایید دپاره به انشاءالله خپله ورځ موږ ورکوو، 3 ورځې او په هغې کې به د هغې تاییدات پیش کوو. خو ما د ترمیزي اول جلد په 6.5 یو نیمه ګنټو کې ریکارډ شوی دی، که چا هغه برابر کړه ځان دپاره نو انشاءالله 300 مسایل د احنافو په هغې کې حل شوي دي او ډیر پوره تفصیل سره طالبانو ته حل شوی دي. نو کاغه کیسټې زکیدي شي سی ډي ته واړو ما به په یو سی ډي کې راشي ترمذی اول جلد کنه. هغه داسې مسله ده چې مونږ د اول نه اخره پورې روزي اختلافات، د حج اختلافات، د زکات اختلافات دا ټول پاغي کې بیان شوی دی. دغه چند واړه مسائل چې دلته موږ زری بحث ګرځو هغه د پر خپل ورځ راځي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم وصلی علیه. مسئلہ دا حیات الانبیاء مختصر ٹیم کے دے پس انشاءاللہ زیر بحث گرزو ما مختصر تفریح.